السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ په نړۍ کې تاسو لپاره مانه تصویرونه ایډیټ کول یو داسې زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې بده کې تاسو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې خپل تصویرونه د رقم خایسته جوړولای شي. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې بده کې تاسو په یو کلیک باندې خپل تصویرونه خایسته جوړولای شي. په دې کې ډیر زیاتې اپشن دي. په دې کې تاسو تدغشن سچوریشن اپشن هم ملاويږي، ورسره فلټر، فریم، راوند تاسو ښکاري په سکرین باندې. تاسو په دې کې خپل تصویر کراپ کولای هم شي، تاسو کې خپل تصویر روټیټ کولای هم شي. ډیر زیات مختلف اپشن بده کې تاسو ته ملاوي شي او تاسو په اسانه طریقه باندې خپل تصویر کې د ایډیټینګ کولای شي. نو دا کومي اپلیکیشن دا به تاسو ته چیته ملاوي شي. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي، په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه لاندې په کمنټ کې تاسو ته لینک ملاوي شي. د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. نو ویډیو شروع کوو خو دینه مخکې تر اوسه تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ زموږ راتلونکي هر ویډیو د رقم تاسو ته په خپل باندې بیا در راسي. نو کته چې تاسو هم وړي چې خپل موبایل کې د رقم ایډیټینګ وکړئ، هغه لپاره تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټالوي. کله چې هم تاسو انسټال کړئ به وسو کې سمپل دا رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کو نو دلته تاسو دوه اپشن درکې، دلته تاسو ډایرکټلی په کیمرا باندې تصویرونه وستل شي، ورسره که تاسو دلته کلیک واخلئ نو دلته تاسو ګیلری به اوپن شي او د خپل ګیلری نه تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. خنو تاسو ته کاری بده کې خپل یو تصویر سلیکټ ک، بده کې پاسټ خپل تاسو کلیک واخلئ په فلټر باندې. نو بده کې تاسو ته ډیر ذاتي فلټر میلاوي شي. تاسو چې په کوم یو تصویر باندې هم کلیک اخلي اتوماتیکلی تاسو تصویر هم هغه شان کیږي. تاسو ته کاری بده کې څومره ذاتي فلټر دي کزل ته په یو باندې کلیک کوم تاسو ته کاری اتوماتیکلی زما تصویر څومره خایسته جوړ شو. که تاسو غواړئ چې همدغه شان تاسو کوی هغه لپاره سمپل ته برابر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو په یو کلیک باندې تاسو تصویر دلته راشي. تاسو ته کاری دلته راغلو. که بیا تاسو غواړئ چې همدغه شان سیو کوی هغه لپاره بیا پر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو په یو کلیک باندې تاسو تصویر سیو شي. دنه غره کزل ته په فریم باندې کلیک کوم نو په دې کې ډیر ذات پریمونه دي تاسو تخکاری. تاسو چې په کم یو پریم باندې هم کلیک اخلئ تاسو تصویر ته یو خایسته پریم لګي. تاسو تخکاری تصویر سایډون ته څومره زبردست پریم دلته لګي اتوماتیکلی دی تصویر ته. نو په دې کې په اسانه طریقه تاسو خپل تصویر ته ډیر زیات خایسته پریمونه لګولای شي. بیا په ټیک باندې نشان باندې کلیک کوئ تاسو تصویر به واپس هوم سکرین ته راځي. دنه تاسو په دې کې نور وګورئ ویګنیټ اپشن چې کوم دی په دې کې هم شته، تاسو د خپل تصویر سایډونه چې کوم دی به سره تورولې ور سره سپینولای شي. تاسو تخکاری دا رقم لکه دا کوم سیټینګ چې دی د آیفون کې هم په دې سره تاسو خپل تصویر چې کوم دی ډیر زیات خایسته جوړولای شي. دنه وغیرہ کله تاسو په دې کې نور وګورئ نو تاسو خپل تصویر کراپ کول غواړئ، مطلب تاسو نه په تصویر کې سایت څوک راغلی وي تاسو تصویر غټ دی تاسو خپل تصویر چې کوم دا زبردست ډیزاین سره کراپ کولای شي. تاسو ښکاري څومره زبردست تصویر کټ شو. دنه وغیرہ که تاسو تصویر الټوي تاسو غواړئ چې هغه تصویر سیده جوړ کړئ، دا غیر لپاره دا اپشن دی. دې هم سره تاسو خپل تصویر چې کوم دا رقم سیده کولای شي. تاسو تخکای دا رقم زبردست. که تاسو یو سایډ بل سایډ خپل تصویر راړوي دا غیر لپاره هم تاسو له اپشن درکړي. تاسو تخکای دا اپشن دی دنه تاسو کولای شي. دنه وغیرہ په دې کې نور کم ایډیټینګ تاسو کولای شي. دا غره تام خایم په دې کې زیات اپشن دي. شارپنس اپشن چې کوم دی هم دی، ورسره ډرا سټیکر تاسو په خپل تصویر باندې مختلف سټیکر چې کوم ته لګولای شي. تاسو تخکاری څومره زیات سټیکر دي په دې کې. دا شان کټاس په ټیکسټ باندې لیکل تاسو په خپل تصویر باندې مختلف لیکل چې کوم دی هغه تاسو کولای شئ. که تاسو په تصویر باندې خپل نمونه لیکئ یا تاسو په دا شان نور څه شیرونه سلیکئ نه هغه تاسو ولته ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ. مختلف کلرونه ول ورکولای شئ. نو ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی. کله چې تاسو په دې کې مکمل خپل تصویر ایډیټ کوئ به ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ، بیا په تاسو کې واپس پر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو بیا کلیک باندې تاسو تصویر په ګیلری کې سیو شي. حکومت ګورو میل درمه تاسو به دا ویډیو خوښي ویډیو خوښي د خپل مرګرو سره شیر کړئ. موږ به خپل دعاګانو کې ساتي د الله په امان.